معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې اسپیکټ نمبر 2 د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 6 ایڈجکټیوز د کړي دي او نن به اسپیکټ نمبر 2 د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 1 کنجنکشن بس د کوو. دا ویډیو د هر کلاس طالب علم کاغه ریګولر وي یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی شي. راځئ چې شروع یې کړو. کنجنکشن ته پښتو ژبه کې حرف عطف وایي. دا هغه الفاظ دي چې دوه جملې سره جوړوي، یعنی که دغه الفاظ دي چې دوه جملې سره ورولي یا یې سره جوړوي. لکه اینډ، نو د اینډ مطلب دا په پښتو ژبه کې او. بټ، نو د بټ مطلب دا پښتو ژبه کې خو. آلسو مطلب دا پښتو ژبه کې هم. لیټر، that combine two words or sentences. حرف، هغه حرف چې جوړوي دوه سنټنس جملې ورډ یا ټکي سره جوړوي یا یې سره ورولي. Conjunction has two types. کنجنکشن دا دوه قسمه لري یا دوه قسمه ده. نمبر اولنی کوارډینیټینګ کنجنکشن. کوارډینیټینګ پښتو ژبه کې مطلب دا هم وزن یا برابر یا مساوي. نو کوم چې کوارډینیټینګ کنجنکشن ده دا په غونډه ګرامر کې ډېر امپارټنټ او خاص ده. نو بیا ګرامرینز یا ګرامردانو دې نه یو کوډ جوړ کړی ده، لکه دا فین بوایز چې ده دا اوټي کې دا ډېر امپارټنټ دی او خاص دی. اف چې ده دا د فار نه راخستی ده، ای چې ده دغه د اینډ نه راخستی ده. اف د فار نه راخستی ده، ای د اینډ نه راخستی ده. ان چې ده د نور نه راخستی ده. بی چې ده د بټ نه راخستی ده. او چې ده د اور نه راخستی ده. وای چې ده د یټ نه راخستی ده. اس چې ده د سو نه راخستی ده. نو معزز کتونکو دا کوډ چې جوړ کړی ده ګرامرین یا ګرامردانو دا یو د سہولت دپاره جوړ کړی دی. په دې وجه چې کوم دا اوټي کې دی دا ډېر امپارټنټ دی، خاص دی. نو بیا دې نه یو کوډ جوړ کړی دی چې کله دا کوډ یاد کې دا اوټي کې یا و حرف دی چې کله دا اوټي کې زباني سړی یاد کې نو بیا هغه ته بیا دغه چې کوم و کنجنکشن دی نو دا هم بیا ورته په یادولو کې اسانه وي. لکه اف چې دی اف دا د فار نه راخستی ده. ای چې ده د اینډ نه راخستی ده. ان چې ده د نور نه راخستی ده. بټ چې ده بی چې دی د بټ نه راخستی ده. او چې دی د اور نه راخستی ده. وای چې ده د یټ نه راخستی ده. اس چې دی د سو نه راخستی ده. نو دلته هم اف ای ان بی او وای اس فین بوایز. نو معزز کتونکو دا ډېر امپارټنټ ټکي دي. نو دا به یادول ډیر ضروری ده چې صرف دا کوډ یاد شي نو بس داسې وګڼه لکه دا و سره ټکي چې سړی یاد کړي. نو د فار مطلب د پښتو ژبه کې د پاره، په غرض یا لپاره. د اینډ مطلب د پښتو ژبه کې او هم واو. نور مطلب د پښتو ژبه کې او نه هم نه او نه. نو دا پښتو ژبه کې د نور مطلب ده. د بټ مطلب د پښتو ژبه کې خو بیاله. اور مطلب د پښتو ژبه کې یا لا او یا. د یټ مطلب د پښتو ژبه کې تر اوسه، لا تر دې، لا صرف تر دې. د سو مطلب د پښتو ژبه کې نو، لږ او ډیر، څه نه څه. نو دا پښتو ژبه کې مطلبونه دي. نمبر 2 سب آرډینیټینګ کنجنکشن. سب آرډینیټینګ مطلب د پښتو ژبه کې ماتحت یا زیرین یا تر حکم چې لاندې وي. نو په دې کې بیا کوم چې دغه دی نو دا امپارټنټ ورډ یا ټکي دي. نو سټیل چې دی، سټیل مطلب د پښتو ژبه کې تر اوسه پورې. انټل مطلب د پښتو ژبه کې تر څو چې یا تر. unless پښتو ژبه کې مطلب ده
تر اوسه چې تر هغه چې او مگر وگرنه ما سوا ټل پښتو ژبه کې مطلب دا ترسو تر یا تر هغه وخت. اف پښتو ژبه کې مطلب دا که کچیرې. ویدر مطلب دا پښتو ژبه کې که په هغه حال کې آیا. نو دا پښتو ژبه کې مطلبونه دي. وایل پښتو ژبه کې مطلب دا په هغه وخت کې په هغه شیبه کې. آلدو پښتو ژبه کې مطلب دا که څه هم سره د دې چې. نو دا پښتو ژبه کې مطلبونه دي. He apologized for what he did. چې څه هغه وکړو هغه بخښنه ورته وکړه یا معذرت ورته وکړو. He worked hard and got success. هغه محنت وکړو یا کوشش وکړو او کامیابی ترلاسه کړه یا کامیابی واخیسته. نو دلته چې دی دا اینډ چې دی دا کنجنکشن دا دوه سنټنس یا جملې سره جوړوي یا سره ورولي. نو دا فار چې دی دا هم دوه سنټنس یا جملې سره جوړوي یا سره ورولي. My brother does not like to study nor does he goes to school regularly. زما رور چې دی هغه مطالعه یا سبق ویل نه خوښوي او سکول ته هم ریګولرلی لا باقاعده یا روزانه یا په معمول سره نه ځي. نو موزس کتونکو دلته هم نور چې دی دا یو کنجنکشن دا او دوه سنټنس یا جملې سره وروستې دي له سره جوړې کړي دي. He worked hard but he failed. هغه کوشش وکړو یا محنت وکړو خو بیا هم ناکامه سو یا کامیابی نکړه ترلاسه. We could go to Murray or we could stay home. مونږ مری ته تلای سو یا مونږ کور پاته کېدای سو. نو موزس کتونکو دلته هم کوم چې اور دی دا کنجنکشن دا نو دا دوه سنټنس یا جملې سره وروستې دي. I called him again and again yet he ignored. ما بار یا بیا غنټۍ وکړه تر اوسه هغه نظر انداز کړو. نو دلته چې دی دا یټ نو دا هم دوه سنټنس یا دوه جملې سره وروستې دي. The office was closed so he returned home. دفتر بند و نو هغه واپس کور ته راغلو. نو دلته هم دا سوچ دی دا کنجنکشن دا نو دی هم دوه سنټنس یا جملې سره وروستې دي یا سره لګولې دي. موزس کتونکو ما دا دوه مثالونه جوړ کړي دي تاسو د سہولت یا د اسانتیا دپاره. که چیرې په دې تفصیل باندې تاسو سر نه خلاصوئ نو په دې دوه مثالو سره به تاسو سره په اسانۍ سره خلاصي. I like bread. زه روټۍ ډوډۍ یا مړۍ خوښوم. I like butter. زه کوچ خوښوم. نو موزس کتونکو دا چې دی دا یو ځانله سنټنس یا جمله ده او دا چې دی دا هم یو ځانله سنټنس یا جمله ده. نو دلته تفصیل کې هم لیکلی دي چې کوم کنجنکشن ده دا دوه سنټنس یا جملې سره جوړوي یا سره ګډوي یا دوه ورډ یا ټکي سره ګډوي یا سره جوړوي. نو I like bread and butter. زه ډوډۍ او کوچ خوښوم.
نو معزز کتونکو په یو ډول سره دا سنټنس یا جملې هم صحیح دي او دا خو نو بیا بالکل صحیح دي. د دې دا فایده ده چې یو خو دا سنټنس یا جمله رول په مطابق باندې صحیح راځي او صحیح ده، او بل په دې کې لږ شاټوالی راشي، لکه دا چې دی دا آی دا ختم سو، دا لایک چې دی دا هم پکې ختم سو. نو سنټنس یا جملې دوه دي او دلته یوه جمله ترې جوړه سوه او شاټ هم راغله، یعنی کې کمه راغله. او بل چې دا آی زه دا هم یو ټکی د وړ ده، یو ته دا هم یو ټکی د وړ ده. نو داسې کله سره په یو ځای کوي یا یې سره جوړوي یا یې سره ورولې، نو بیا به دې په منځ کې کنجنکشن راشي. کله کنجنکشن راشي نو بیا به دې نه یو سنټنس جمله یا ورډ یا ټکی جوړ شي. آی زه اور یا یو تو، نو دې مطلب څه پښتو ژبه کې زه یا ته. نو دلته چې دی دا ځان ځان ته لیکلی دی، ځان له ځان له لیکلی دی. آی بیا یو ده، دا ځان له ور ټکی ده، هغه ځان له ور ټکی ده. چې کله کنجنکشن په منځ کې راغی نو دې نه بیا یو ټکی یا جمله جوړه سوه، آی اور یو، زه یا ته. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به اسپیکټ نمبر 2 د پارټس آف سپیچ پارټ نمبر 8 به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.